تاسو ته دا د زړه نه دا خبره وکړم الله ته نږدې کېده حقیقي طاقت دی چې کله الله ته نږدې شو که نه الله به درله داسې طاقت درکړي د عبادت د بندګۍ په دنیا کې ښایسته ژوند فراخ رزق حلال روزي نیکعمله بچي سکون اطمینان چې څه غواړې چې هغې ته حیات طیبه ویلی کېږي هغه تا ته په دې سره میلاوېږي چې کله ته الله ته نږدې شي نو دا یو طاقت دی الله دې موږ ته نصیب کړي او الله دې موږ نږدې کړي هغه ته موسی علیه السلام په باره کې الله دا خبره ذکر کړې ده په سورت مریم کې سورت مریم کې 14مه سپاره کې د موسی علیه السلام په باره کې الله څه وایي وناديناه من جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا الله وی ما موسی علیه السلام ته آواز کړی و په تور غر باندې وغه کله چې هغه ملاقات له تللی او یا د تور غر په خوا کې هلته الله هغه ته آواز کړی و هغه سره خبرې کړې وې د موسی علیه السلام سره څنګه چې هغه د شان سره ښایي وقربناه نجیا الله وی هغه ګورې ما ځان ته نږدې کړی و موسی علیه السلام یې ځان